کم څاروي ښه دی چې د هغې مونږ قرباني وکړو. مونږ به ګورو چې زمونږ خواوشا علاقه کې غریب خلک ډېر دی او که کم دی. که زمونږ خواوشا کې غریب خلک او فقیران خلک ډېر بیا به داسې څاروي مونږ اخلو چې د هغې غوښه سیوای. که مونږ وکتل چې زمونږ خواوشا کې غریب خلک فقرا لږ دي نو بیا به داسې څاروي اخلو چې د هغې قیمت زیات هم وي او غوښه یې عمده هم وي، اگر که غوښه پکې ډېره نه وي خو چې غوښه یې عمده وي، ځکه د هرې علاقې ځان یو خپل څاروي وي او د هغې د وجې نه د هغې ریټ خیږي کوزېږي هم. نو بعضې ځکې څاروي داسې چې لکه ورکوټه یې د جسم نه خو غوښه یې ډېره خوږه قیمتي ګرانې، نو بیا داسې اخیسته پکار دي. که نه غریبانان ډېر ول نو بیا به ډېرې غوښې والا څاروي اخیسته غواړي. بله خبره دا ده که یو سړی پټل کې شریک کېږي د 7 کسان دي یا 8 کسان هر څومره چې دي په ده باندې راځي مثلا 25,000 روپۍ یا 30,000 روپۍ په ده باندې پټل کې راځي او بل طرف ته ورته یو ګډ دی یا بیزه ده دا ورته هم په 30,000 یا 25,000 میلاویږي، نو په کار او غوره دا ده چې دی دا جدا وکړي ځان نه دا جدا ګډ یا واخلي یا دا بیزه واخلي، ځکه قیمت د دواړو برابر دی. بله خبره دا یاد ساتل پکار دي چې یو څاروی ښه سوره وي او تازه ښکاري د ده قرباني څه ده مستحب ده او افضل ده. بله دا خبره چې یو سړی دی هغه 2 ګډان اخلي یا 2 بیزې اخلي خو کمزوري دي، بل طرف ته د هغې په مقابله کې یو ګډ دی یا یو بیزه ده یو پیسه دی هر شی چې دی هغه د دې دوه په قیمت کې برابر دی. د دغه 2 ګډو قیمت او د دې یوې ګډې قیمت برابر دی، خو دغه 2 کمزوري دي او دا یو ښه دی، نو دا خبر دی اخلي دغه 2 دي نه اخلي. بله دا خبره چې د بیزې نه ګډ افضل دی، چې سړی ته یا ګډ او بیزه دواړه میلاویږي نو په کار ده چې دی ګډ واخلي، ګډ یا ګډه دغه شان د بیزې په مقابله کې. بل دا خبره چې دا ماده نه ده، ماده دا د نر نه افضل ده، چې یو سړی ته مزون چوته مؤنث وایي دغه مؤنث دغه د ماده دا افضل ده د څه شي نه د نر نه دا افضل ده. مثلا یو سړی ته بیزه میلاویږي بل ته پیسه هم ده نو دی د بیزه واخلي. دغه شان ګډه کې چې ګډو ته هم میلاویږي او ګډو ته هم میلاویږي نو دی ګډه واخلي ګډ دی نه اخلي، دا دی افضل ده. اوس که یو سړی داسې قرباني اخلي داسې یو څاروی اخلي چې هغې کې ورته دواړه په قیمت کې برابر دي، دواړه ورته په قیمت کې برابر دي، خو د یو دا غوښه سیوا ده د بل دا کمه ده، نو د کم دا چې سیوا ده دغه څاروی د دې واخلي او د کم چې دا کمه ده د دې پرېږدي، افضل دا ده.